अस्सलामुअलैकुम मलगरू दादे र पेखवर अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम چې پرې کې اخیری ون ډے انټرنیشنل میچ په کال 2014 کې د پاکستان او انډیا ترمنځ شوی و. ارباب نیاز کرکټ سټیډیم پېښور د انټرنیشنل سټیډیم دی چې په دې باندې انټرنیشنل میچونه کېدو. د انډیا بنگلاديش او سریلانکا ټیمانو په دې پېښور سټیډیم باندې میچونه کړي دي. چا چې زمونږ د فیسبوک پیج فالو کړی نه زمونږ پیج فالو کړئ، دا ویډیو ضروري د خپل ملګرو سره شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. خو بیا پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم جوړ شو او د انټرنیشنل میچونو قابل نه و، ځکه چې په دې سټیډیم کې هغه قسم سہولیات نه کم چې انټرنیشنل سټیډیم ته پکار وي. خو بیا بد قسمتۍ د واجنه په کال 2009 کې په پاکستان باندې انټرنیشنل میچونه بند شو، یعنی پاکستان ته انټرنیشنل ټیمان نه راتلو، ځکه چې په کال 2009 کې د سریلانکا په ټیم باندې په پاکستان کې حمله شوې و. خو اوس الحمدلله دوباره په پاکستان کې انټرنیشنل میچونه شروع شوي دي. څنګه چې تاسو ته پته ده د انګلند ټیم راغلی ټیسټ سیریز د لپاره پاکستان ته، دینه مخکې د انګلند ټیم T20 سیریز د لپاره هم راغلی پاکستان ته، او د ویسټ انډیز ټیم هم پاکستان دوره کړې و. نو ما چې کوم اصل خبره کوله هغه خبردار د کرکټ مینوال لپاره ډیر غټ خبر دی او د خوشحالي خبر دی. نو تاسو ته پته وي د پیښور ارباب نیاز کرکټ سټیډیم باندې کار روان دی. څنګه تاسو ته ما ویل دا سټیډیم چې کوم دی د انټرنیشنل سټیډیم خو دا جوړ شوی نو د انټرنیشنل میچونو قابل نه و. نو په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې کار ډیر په تیزی سره روان دی، تقریبا کار پکې مکمل شوی دی. کې اسکرینونه لګي دین علاوه چې کوم دی 5 سٹار هوټل پکې جوړیږي، د سپورتس مینجمنت او ټیم د لپاره چې کوم دی ځان کمرې او رومونه پکې هم جوړیږي. نو د انټرنیشنل سټیډیم چې کوم ضرورتونه تقریبا کار په دې سټیډیم کې مکمل دي. کې د شو چې کوم PSL سټارټیږي د دې PSL اخیری میچونه هم په دې سټیډیم باندې وشي. خدا ناممکن ښکاري ځکه چې په دې سټیډیم کې اوس هم لګ کار پاتې دی. ان شاء الله د PSL چې کوم نهم سیزن دی راغی لپاره دا سټیډیم مکمل ریډي او پر روان وخت ور خیره سره پیښور پر سټیډیم باندې انټرنیشنل میچونه هم کیږي. او کوم غیر ملکی ټیمونه چې پاکستان ته راځي پاکستان دوره کوي نو اولنی میچونه په پیښور پر سټیډیم باندې کوي، ځکه چې دا ډیر په نوې او په خولي طریقه سره جوړ شوی دی. نو د خیبر پښتونخوا د عوامو د لپاره ډیر د خوشحالي خبر دی او د خیبر پښتونخوا عوام به یو ځل بیا په خپل صوبه کې انټرنیشنل میچونه وګوري. نو ملګرو د دې ویډیو په جوړولو باندې ډیر زیات مهنت کیږي، نو خامخا دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ.